السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیم کارتونو د اپلیکیشن د جوړولو زده کړه درته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د دغه بټنو ډیزاین ښیو. یو خو دا ډیزاین ده، نو بل ډیزاین باندې کار کوو چې بل ډیزاین څنګه راځي. دا ډیزاین چې ده، دا بټنې چې دي لږ په بغل یعنې ولاړوالي کې کمې دي، بدې ښکاري. دا صفحه یې نیمایي نیولې، نیمایي خالي پاتې وي. نو دا په دې برخه کې تاسو ته داسې ډیزاین ښیو چې هغې غټ ښکاره شي. دا بټنې سور کې غټه راشي. نو شروع کوو. لومړی به راسو کسټم، دغه دغه ټول بار هم ایسته کوو او دلته راځو. مثلا کسټم 2 مخکې مو چې جوړ کړی دا به صحیح. دغه ځای ته دلته به لاینر کوډ 1 انتخاب کړو، کارډ 1، کارډ ویو 1. دا مې چې کله انتخاب کړي دې به داسې ده نوي. دا مې چې کله نوي کړ، اوس به د دغه لاینر 1 کوم چې ده دغه ځای کې د کارډ ویو نه 1 نه لاندې لاینر 1 دا به انتخاب کړي. دا به هم نوي کوي. دا مې چې کله نوي کړ، اوس به راسئ دلته د دوهم کارډ ویو چې ده دا به ولاړوالی به دې داسې کوي 80 او ولاړوالی به یې هم 80 کوي، بغل هم 80 دا هم 80 او شاوخوا 70 به کوي 80 او بغل کې به 70. د دې نه بعد به اوس تاسو راسئ دغه به لس کوي شاوخوا فاصله یې. دا مې چې کله لس کړه، اوس به راسئ انجکټ ته. دغه ایولوشن چې ده دا به یې 7 کوي 7 او د ریډیوس چې ده ګردوالی دا به 15 کوي 15 او د دغه کارډ ویو 1 چې ده د ده هغه به هم 15 کوي. اوس به راسئ دغه لاینر آیکون بیجي بیکګراونډ چې ده دا به هم 70 کوي او ولاړوالی به هم 70 کوي. د ده نه بعد به اوس تاسو دغه آیکن چې ده دغه به هم 40 کوي او ولاړوالی به یې هم 40 کوي. او اوس به دغه آیکون بیجي د دغه ګراویټي ده سنټر او سنټر کوي. دواړو ځایونو کې به سنټر انتخاب کوي. د دغه سایز به 18 کوو او د ده نه بعد به دغه به عکس به هم دا 25 ده، دا به 15 او هغه کې هم 15. نو دا اوس د ده ډیزاین شو. اوس یې ګورو چې څنګه کېږي. ویډیو دروو.